बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू د सेफ्टी یو نوې ویډیو سره حاضر یم زموږ نننۍ ویډیو د اکسیډنټ کاسټ باره کې ده چې یو حادثه وشي نو هغې کې څه قسمه خرچه کوم خلک چې خوږ شوي یا هغه ارګنایزیشنز ته څه قسمه خرچې یا کاسټس راتلی شي. دا ویډیو ستاسو ته نبوش آی جي سی او د انټرنیشنل ډیپلومې په تیاری کې او ایس پی او سی ایس پی په تیاری کې مدد درکولی شي. بل د دې ویډیو غټ مقصد دا وي چې موږ په کور کې او خپل کار ځایونو کې د سیفټي کنټرول میجر سره خپل کارونه وکړو، په یې باندې ځان پوه کړو، د حادثو روکتام او مخنیوی وشي او د خلکو زندگی بچ شي او هغوی د خوږ او جوړلې نه بچ شي. کله هم چې یو حادثه وشي نو مثلا څه اکسیډنټ وشي، مثلا یو اور لګېدو په کچن کې، څوک پکې خوږ یا وفات نه شو او صرف د کچن سامان وسوځېدو، نو موږ وایو چې دا صرف د اکسیډنټ خرچه هم خلک چې سوچ کوي نو دوی وایي چې د اکسیډنټ کاسټ صرف هغه دی چې کوم څیزونه وسوځېده. خو دې نه علاوه په اکسیډنټ سره نور ډېر هم کاسټ ریلیټډ او ډېر زیاتې خرچې د حادثې په شکل د حادثې په وجه باندې چې کوم دی خلک بیا کوي. نو موږ به دا کاسټ په ډیټیل کې په دې ویډیو کې ډسکس کوو. د دې اکسیډنټ کاسټ په اړه کې ډېر ښه معلومات تاسو د ایچ سی یو کې او د اوشا په ویب سایټ میلاویدلی شي. او نن سبا چې کوم اوپن ای آی ده یا آرټیفیشل انټیلیجنس چیټ جی پی ټي دی، نو هغې نه هم تاسو ته ډېر زیات ښه معلومات حاصلېدی شي. په انګلیش کې څنګه دی وایي چې یو ډایرکټ کاسټ وي، انډایرکټ کاسټ وي، هیومن کاسټ وي، ریپوټیشنل کاسټ وي، اپریشنل کاسټ وي، او دې نه علاوه ریګولیټري او انشورنس کاسټ هم وي. نو موږ په دې باندې په ډیټیل کې خبرې کوو چې دا څه قسمه کاسټ وي او دا اکسیډنټ سره څنګه ریلیټډ وي. ټول نه اول به راشو ډایرکټ کاسټ ته. ډایرکټ کاسټ کې هغه چې لکه مثلا څوک خوږ شو، د هغه په علاج باندې کومه خرچه راغله، یا یو ګاډي اکسیډنټ وشو دی په جوړولو باندې، یا د یو مشین په پس ریپیر باندې څومره خرچه راغله، یا پراپرټي ډیمیج وشو، دیوال را پرېوتو، په کې بلاکونه سیمټ او سریه وغیره چې کوم دی خراب شو، دا ستاسو ډایرکټ کاسټ چې کوم امیجیټلی تاسو ته په نظر باندې راځي نو دې ته ډایرکټ کاسټ وایي او دا کمپني ډېر په اسانه باندې کیلکولیټ کولی هم شي او دا تقریبا هر چا ته پته وي. بیا د اکسیډنټ یا حادثې سره انډایرکټ کاسټ ریلیټډ وي. دا انډایرکټ کاسټ چې کوم دی دا د ډایرکټ کاسټ نه ډېر زیات اوچتي. په دې کې څه کیدی شي چې په دې کې ستاسو لاس ان پروډکټیوټي کیدی شي، لکه یو ماشین په حادثه کې خراب شو او هغه کار نه کوي، د سیمنټ جوړولو ماشین دی پیک کولو، او هغه په یو حادثه کې خراب شو دا چې کار نه کوي، نو دا کار نه کولو په وجه باندې به تاسو ته نقصان کیږي. دا د کاسټ یو ستاسو سکل لیبر یا ورکر زخمی شو او هغه نور کار نشي کولی، نو هغې په ځای نوی ورکر هایر کول، یا زاړه ستاسو چې کوم ورکران دي هغه ټرین کول چې یاره د هغه عمره کار وکړي او د هغه په رنګ د هغه کمپیټنسي ډیولپ شي، نو دا هم ستاسو په کاسټ کې راتلی شي. ستاسو چې کوم د کار کولو د یا د پروجیکټ څه ټایم دی دا هم ډیلی کیدی شي. د حادثې نه بغیر تاسو یو کار په 10 ورځو کې پوره کولو او د حادثې په وجه باندې ستاسو ماشینونه خراب شو یا څوک ورکر زخمی شو یا کلین اپ کوئ د هغه ځای د علاقې، تاسو 2-3 ورځې ډیلی شي، نو دا ډیلیز چې کوم دی دا هم په انډایرکټ کاسټ کې راځي. دې نه علاوه یو انساني قیمت هم وي د حادثې، یو انساني قیمت هم خلک پی کوي. هغه دا دی چې کوم خلک په حادثه کې انوالو شي دوی فزیکلی زخمی کیدی شي یا وفات کیدی شي. دې نه علاوه منټل چې کومه د فیټیک دی هغه هم رسیدی شي، خفه کیدی شي، په صدمه کې، او دای فیملیز ته بچو ته نور خلک چې کوم دی د هغې هیومن کاسټ یا انساني قیمت ادا کوي. د کوالټي آف لایف د خلکو کم شي، یو سړی زخمی شو خپل هسې خوږ شو هغه مخکې په رنګ کار نشي کولی یا ژوند هغه شان نشي تیرولی، ځان ته دروازه نشي کولاولی، یا د هغه مورال ډاون شي، په کار کې هغه شان زړه نه لګي، او دې نه علاوه په لانګ ټرم کې هم د هغه صحت خرابېدی شي. دا ټول د هغې هیومن کاسټ دی. یو د بزنس ریپوټیشنل کاسټ وي. هره کمپني غواړي چې زموږ د ښه شهرت ښه ریپوټیشن یا ښه شهرت دي په مارکیټ کې، په کوم ځای کې چې کار کوي، په کوم بل ښار کې چې کار کوي چې کې ښه ریپوټیشن وي. چې په یو کمپنۍ کې حادثه وشي یا مسلسل حادثې کیږي د هغې ریپوټیشن خراب شي،
مثلا خو یې نه کېږي یو ایرلاین جهاز راوغورځېږي د یې حادثه وشي کریش لینډینګ وشي د هغې ریپوټیشن یا د هغې نوم خراب شي خلک پای کې بیا نه ځي چکر پای کې نه وایي او کوم ځایونو کې چې کار کوي یا خلک دې مسلسل یېرېږي دی چې کم شیر هولډرز دي کم خلک چې پای کې انویسټمنټ کوي د هغې مورال هم ډاون شي د کسټمر یې کم شي سیلز یې کم شي نو دا ده چې حادثو سره د کمپنۍ شهرت یا ریپوټیشنل کاسټ هم ډېر زیات خرابېږي او ډېر های کاسټ ورکوي ریپوټیشن یې خرابېږي یو د هغې اپریشنل کاسټ هم کیدی شي لکه یو کمپني اپریټ کوي یا خپل کارونه یو کمپني کوي د هغې په اپریشنز کې غټ هرډل راتلی شي یو ماشین ستاسو خراب شو یا یو اپریټر الله دې نه کړي زخمی شو یا وفات شو یا د هغه صحت خراب شو نو تاسو خپل اپریشنز خپل کار چې کوم دی هغه شانتې بیا نشي کولی نو دا ریپوټیشنل کاسټ هم راځي یو ماشین تاسو واپس جوړوئ یا د ماشین نوې آلۍ ځکه چې په حادثه کې ټوټل خراب شوی دی نو دا اپریشنل کاسټ هم چې کوم دی کمپنیان اکسیډنټ په صورت کې پی کوي یو ریګولیټري کاسټ راځي ریګولیټري باډیز مثلا داسې ارګنایزیشنز چې هغوی ریګولیشنز امپلیمنټ کوي لاز امپلیمنټ کوي لکه موږ د پولیس مثال والو د منسټري آف هیلث د ډاکټرانو ویزیټي مثلا نو دا ټول ریګولیټري کاسټ راځي تاسو فاین لګولی شي سیول ډیفنس راتلی شي هغه چې کوم دی فاینز لګولی شي دا ټول په ریګولیټري کاسټ کې راتلی شي یا یو کیس شروع کېدی شي د امریکې مثال به والو هلته کې اوشا ریګولیټري باډي ده هغه په یو ارګنایزیشن باندې اکسیډنټ په صورت کې کیس کولی شي او د هغې بیا ډېر زیات لیګل کاسټ او ریګولیټري کاسټ چې تاسو به کیس وکوئ بیا به هغه وبیلي جرمانې پې کېدی شي دا ټول ریګولیټري کاسټ کې راځي چې کوم هم غټ بزنسز اپریټ کوي بلکې واړه سیزونه هم لکه موټر هم تاسو بهر ملک کې ساتئ د انشورنسي او هغه انشورنس چې حادثه وشي یا د یو کمپنۍ ریپوټیشن خرابي یا د هغې رسک زیاتي په کمپنۍ کې نو د هغې انشورنس پریمیم یا د انشورنس چې کوم کاسټ چې هغه هم هغه شان زیاتېږي د حادثې نه بغیر که یو کمپني د خپل ټول بزنس یا د یو بلډینګ 1000 روپۍ انشورنس ورکوي نو د حادثې نه پس په هغه زیات کړي لکه 2-3 زره به یې کړي ځکه چې انشورنس کمپنیانې هم بزنس کوي وایي نه غواړي چې د چا د حادثې په وجه باندې د هغې بزنس نیګیټیو افیکټ شي نیګیټیو امپیکټ پې پروزي نو دا ټول قیمتونه د حادثې اکسیډنټ کاسټ دی یا ډایرکټ انډایرکټ کاسټ یا د حادثې په صورت کې دا کاسټ پې کېږي او د سیفټي امپلیمنټ کولو یو غټه وجه دا ټول قیمت یا دا ټول کاسټ هم دی ځکه که سیفټي باندې تاسو اول نه انویسټمنټ نه کوئ نو خدای نه کړي حادثه به کېږي او د حادثې په صورت کې دا ټول کاسټ به راځي او دا ټول قیمت بیا بزنس پې کوي ځکه بهر ملکونو کې په دې سیفټي باندې خصوصي توجه ورکړی کېږي که تاسو په سیفټي باندې 10 روپۍ ولګوئ نو دا به تاسو له 1000 روپۍ بچت کوي by reducing the accident cost د کمولو په مد کې نو دا د اکسیډنټ کاسټ باره کې یو مختصر غوندې کې ویډیو تاسو له یو تعارف درکولو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موږ څه هیشټیګز اچولي یا څه داسې ټاپکس دي چې موږ غواړو چې هغه په ډسکشن کې راشي دا څیزونه موږ خپل منیجمنټ ته په انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک کې ویلی شو موږ له داسې لیډرشپ پریشر ګروپس او یونینز پکار دي چې هغه د سیفټي آګاهي په خلکو کې خوره کړي د دې باره کې نور ډیټیل انفارمیشن تاسو د HCU کې اوشا په ویب سایټس ملاویدلی شي که تاسو سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل به تاسو ته میلاو شي دا سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ کمنټ پې وکړئ الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی الله په امان السلام علیکم